ادعاوې چې د روسیې لخوا یا نور هیوادونو لخوا کیږي هغه عیني واقعیت نه دي که هیوادونه ډېر اسلامي امارت لګیا دی کوشش کوي چې دغه ستونزې له منځه یوسي. ندارن داعشی‌ها در افغانستان کاملا کوبیده شدن ولی کدام حضور فیزیکی در اینجا ندارن. بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې د داعش ځپل د سرګي لاوروف څرګندونه ته د اسلامي امارت خبرګون. د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم د سیمې او نړۍ د قدرتونو د پام په مرکز کې دی. د لوړپوړو چارواکو هره څرګندونه د افغانستان د امنیت، سیمه‌ییزو اړیکو، امنیتي همکاریو او سیاسي تعاملاتو پر راتلونکي اغیز کولی شي. په وروستۍ پیښه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د ترهګرۍ ضد سیمه‌ییزې غونډې پر مهال د داعش خراسان څانګه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو ستر امنیتي ګواښ بللی او اندېښنه یې ښودلې چې ګواکې دا ډله د افغانستان له خاورې د خپلو فعالیتونو د پراختیا لپاره استفاده کوي. خو د اسلامي امارت چارواکو دغه ادعا رد کړې او ټینګار یې کړی چې داعش په افغانستان کې په بشپړه توګه ځپل شوی او په هیواد کې هیڅ فزیکي حضور نه لري. په دې تحلیل کې د ورود څېړنیزه او نشراتي اداره د دغو څرګندونو د اسلامي امارت د غبرګون او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت د هغې د اغیزو څېړنه کوي. سرګي لاوروف د ترهګرۍ موضوع د نړۍ د سولې او ثبات لپاره له جدي ننګونو څخه بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې لاوروف د داعش خراسان څانګه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو مهم ګواښ یاد کړی او ویلي دي چې دا ډله هڅه کوي له افغانستان څخه د خپلو فعالیتونو د پراختیا لپاره د اډې په توګه استفاده وکړي. لاوروف ویلي ترهګرۍ لا هم د نړیوالې سولې او ثبات پر وړاندې له سختو ننګونو څخه ده او د منځنۍ اسیا لپاره اصلي ګواښ د داعش خراسان څانګه ده. په خبرګون کې پوځي کارپوه سرور نیازي ویلي چې داعش تر اوسه نشي کولای ادعا وکړي چې د افغانستان یوه برخه تر واک لاندې ده او دا موضوع ښیي چې د افغانستان د اوسني حکومت د ترهګرۍ ضد مبارزې پایلې مثبتې دي. نوموړي د دې بهیر د دوام لپاره سیمه‌ییزې همکارۍ مهمې بللې دي. امروز می‌بینیم که داعش یک بلوط خاک هم در افغانستان ادعا نکرده که در اختیار داشته باشه. بنان مبارزه حکومت فعلی در مبارزه با تروریسم ستودنی هست و باید همکاری شود. ادعاوې چې د روسیې لخوا یا نور هیوادونو لخوا کیږي هغه عیني واقعیت نه دي که هیوادونه ډېر اندېښنه لري راشي خپله په افغانستان کې وګوري. اسلامي امارت لګیا دی کوشش کوي چې دغه ستونزې له منځه یوسي او دوی وشي کولی چې د دې د ادعاګانې غلطې ثابتې کړي. نو د دې لپاره یو سیمه‌ییزه همکاري د افغانستان او د منځنۍ اسیا ترمنځ پکاره ده چې دوی یو بل سره لاس ورکړي تر څو دغه. له بل خوا د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې داعش په افغانستان کې په بشپړه توګه ځپل شوی او په هیواد کې هیڅ فزیکي حضور نه لري. هغه ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونه پر ټول افغانستان بشپړ کنټرول لري او ګاونډي او سیمه‌ییز هیوادونه باید اندېښنه ونه لري. داعشی‌ها در افغانستان کاملا کوبیده شدن ولی کدام حضور فیزیکی در اینجا ندارند و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان تمام قلمرو افغانستان را تحت کنترل داره که تمام تهدیدات منطقی شد. همداراز د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلي چې افغانستان خپل مسؤلیت په سیمه کې په سمه توګه ترسره کړی او هیڅ داسې وسلواله ډله نشته چې د هیواد دننه یا له پولو هاخوا امنیت ته ګواښ پیښ کړي. تر دې وړاندې د اسلامي امارت دفاع وزارت هم ویلي وه چې د داعش خراسان څانګې پر ضد د مبارزې په چوکاټ کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د دې ډلې پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې پکې دغې ډلې ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په پایله کې ویلی شو چې د روسیې چارواکو څرګندونې په سیمه کې د داعش خراسان د فعالیتونو په اړه د مسکو روانې اندېښنې څرګندوي. خو د اسلامي امارت چارواکي ټینګار کوي چې داعش په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه وړل شوی او د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو ته هیڅ منظم امنیتي ګواښ نشته.
د نظرونو دغه توپیر ښیي چې امنیت او د داعش پر وړاندې مبارزه بله هم د افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د خبرو او همکاریو له مهمو موضوعاتو څخه وي. د نورو ویډیوګانو لپاره د عروج چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه د تبصرو په برخه کې له موږ سره شریک کړئ.